عیسوي پروفيسور د کرونا او د کرونا په څېر د نورو وژونکو ناروغیو په اړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو په اړه څه ویلي دي. د امریکا د نیوزویک مجلې په یو مطلب کې عیسوي پروفيسور ډاکټر کریګ کانسډاین آیا د دعا قوت به په یوازې توګه د کرونا په څېر یوه وبا ودروي؟ حتی محمد صلی الله علیه وسلم هم په متفاوت ډول نظر درلوده. تر عنوان لاندې یو مطلب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو په اړه نظر وړاندې کړ. د کرونا یا کووید-19 ساري ناروغۍ دولتونه او د خبرونو سرچینې دې ته مجبورې کړي دي ترڅو د کرونا په اړه تر ټولو دقیقې او مرستندویه مشورې د نړۍ خلکو ته وړاندې کړي، ځکه چې دا ناروغي اوس نړیواله شوې ده. د صحي برخې مسلکي کسانو ته تقاضا زیاته شوې ده او همدارنګه هغه ساینسپوهانو ته هم چې د ساري ناروغیو د انتقال او اغیزو په اړه مطالعه یعنې څېړنه کوي. ایمیونولوژیست ډاکټر انتوني فوسي او طبي راپور ورکوونکی ډاکټر سنجي ګوپتا وایي ښه حفظ الصحه، قرنطین کول او له نورو څخه ځان ګوښه ساتل د ساري ناروغیو څخه د مخنیوي په هیله هغه مهم ټکي دي چې د کرونا څخه د مخنیوي په خاطر هم اغیزمن ګڼل کیږي. لیکوال په پوښتونکي ډول وایي آیا پوهیږئ چې د ځان پاک ساتلو او ځان قرنطین کولو ټکي د وبا پر مهال بل چا هم ښودلي دي یا یې سپارښتنه کړې ده؟ همدې پوښتنې ته په ځواب کې لیکوال وایي محمد صلی الله علیه وسلم د اسلام پیغمبر له 1400 څخه زیات کلونه وړاندې دا سپارښتنې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې دی د وژونکو ناروغیو په اړه دودیز طبیب یعنې ماهر هم نه دی. د دې باوجود ده د کرونا او د دې په څېر وژونکو ناروغیو د مخنیوي او مبارزې لپاره غوره مشوره درلوده. محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي که چیرې تاسو په یو ځای کې د طاعون یعنې وبا د خپرېدو په هکله واورئ نو هغه ځای ته مه داخلیږئ، او که چیرې د طاعون د راڅرګندېدو په ځای کې یاست نو مه ترې راووځئ. هغه د دې ترڅنګ ویلي دي هغه کسان چې په ساري ناروغیو ککړ دي له هغو کسانو څخه باید لرې وساتل شي چې روغ او جوړ دي. محمد صلی الله علیه وسلم همدارنګه خلک حفظ الصحې یعنې د ځان پاکوالي مراعاتولو ته هڅوي، کوم چې خلک به په ناروغیو باندې له ککړېدو څخه وساتي. محمد صلی الله علیه وسلم لاندې حدیثو ته توجه وکړئ. پاکوالی د ایمان یوه برخه ده. کله چې له خوب څخه راپاڅئ لاسونه مو ومینځئ. تاسو نه پوهیږئ چې لاسونه مو کومو ځایونو ته خوځولي دي کله چې تاسو ویده وئ. د ډوډۍ برکت د ډوډۍ وړاندې او وروسته لاسونو په مینځلو پورې اړه لري. او که چیرې څوک ناروغ شي دا ډول مشوره به محمد صلی الله علیه وسلم خپلو هغو پیروانو ته چې له دردونو څخه کړېږي ورکړي. هغه تل خلک درملنې او درملو ته هڅول. هغه به ویل له طبي درملنې ګټه واخلئ. الله تعالی هیڅ داسې ناروغي نه ده پیدا کړې چې تداوي ونه لري بغیر له یوې ناروغۍ چې هغه ډېر عمر یعنې زړښت دی. شاید تر ټولو مهم دا وي چې دی په دې پوهېده چې کله باید ایمان ته له عقل سره توازن ورکړي. په وروستیو اونیو کې ځینې تر دې حده لاړل چې ویې ویل چې دعا غوره ده نسبت ټولنیزې فاصلې او قرنطین رعایت کولو ته. دعا د یوازینۍ او اصلي درملنې په توګه ګڼل. د دې نظر په اړه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ لاندې واقعې ته پام وکړئ چې د 9مې پېړۍ فارسي ژبې عالم ترمذي لخوا موږ ته رانقل شوې ده. یو صحرایي سړي آس بغیر له تړلو پرېښودو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته پام شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې وپوښتل ولې د آس ونه تړلو؟ صحرایي شخص ځواب ورکړ زه په الله تعالی توکل کوم. وروسته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل لومړی آس وتړه او بیا پر الله تعالی توکل وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خلک خپل دین کې د لارښوونو لټولو ته هڅوي، خو هیلهمند و چې خلک به اساسي احتیاطي تدابیر د ټولو د ثبات، ساتنې او ښه والي په خاطر په نظر کې ونیسي او یا به یې عملي کړي. یا په بل عبارت هغه هیله لرله چې خلک به له خپل سالم عقل څخه استفاده وکړي.